جی بسم الله الرحمن الرحیم. نن په دې کلاس کې ما ستاسو د پاره د انګلیش ورډز راوړي دي. صحیح ده ټکی او د دې اپوزیټ ټکی دي. صحیح ده مخالف ټکی دي. تاسو دې ته ګورئ. مونږ سره اولنې ټکی چې کوم دی ګران، مونږ وایو چې دا کار ګران دی. صحیح ده یعنی سخت دی، مشکل دی. دې ته په انګلیش کې وایي ډیفیکلټ. صحیح ده ډیفیکلټ، ګران، مشکل. نو د مشکل اپوزیټ به تاسو ته پته ده چې آسان وي. آسان ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ ایزی. مطلب د ډیفیکلټ چې کوم دی اپوزیټ ټکی دی ایزی. صحیح ده ګران، آسان. بیا یو څیز وچ دی، ډرای ورته په انګلیش کې وایي. صحیح ده نو لون ته به څه وایي؟ ویټ. صحیح ده د وچ لون د وچ اپوزیټ کوم دی هغه لون دی. صحیح ده. بیا چې کوم دی ایسټ. ایسٹ وایي ختلو طرف ته، یعنی د ختیځ چې کوم طرف دی نور چې د کوم طرف نه راخیږي دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ ایسٹ. بیا بل طرف ته لویږي. صحیح ده لویدیځ چې کوم دی هغې ته تاسو ویلی شئ ویسٹ. ایسٹ ویسٹ. ویسٹ چې کوم دی لویدیځ. ایمټي. د ایمټي مطلب دی خالی، تش. صحیح ده موږ وایو چې دا د چایو پیاله خالی ده، تشه ده، نو دغې ته تاسو ویلی شئ ایمټي. د ایمټي اپوزیټ چې کوم دی هغه دی فول، ډک. صحیح ده فول، ډک. او داسې که تاسو د مخکې پیج ته راشئ نو په دې باندې ما سره لیکلي دي چې بیک. بیک وایي شاته، یعنی دا ستا چې کوم املا ده دې ته هم په انګلیش کې بیک وایي. صحیح ده. بیا شا وي او د شا اپوزیټ چې کوم دی هغه مخه وي، نو مخې ته په انګلیش کې وایي فرنٹ. صحیح ده فرنٹ، مخه. بیک، شا. آلویز، همداسې. نو د آلویز اپوزیټ چې کوم دی هغه دی نیور، هیڅ کله نه. صحیح ده همداسې او هیڅ کله نه. بیا چې کوم دی هغه دی ایلون. د ایلون مطلب دی یوازې. صحیح ده. نو د یوازې اپوزیټ چې کوم دی هغه دی ټوګیدر، یو ځای. صحیح ده یوازې وي یعنی هیڅوک ورسره نه وي، او بل چې کوم دی اپوزیټ دی هغه به یو ځای وي. صحیح ده. آل. د آل مطلب دی ټول. صحیح ده. نان، هیڅ نه. آل ټول او د نان مطلب دی هیڅ نه. بیا راشئ که تاسو په دې مخکې پیج باندې وګورئ دا دی ایډ. د ایډ مطلب دی جمع کول. صحیح ده څه څیزونه را جمع کول دې ته وایي ایډ. موږ وایو که نه چې دا د ځان سره ایډ که یعنی جمع یې که. نو د دې اپوزیټ څه دی په انګلیش کې؟ سبټریکټ. سبټریکټ یعنی بیلول، جمع کول وي او بیلول وي. صحیح ده. بیا به مونږ راشو لاندې ټکي ته ابف، اوچت. صحیح ده ابف، اوچت. بیا چې کوم دی د ابف اپوزیټ دی بیلو. د بیلو مطلب دی لاندې. صحیح ده اوچت وي او لاندې وي، پاس یعنی ښکته. صحیح ده بیلو لاندې. کول. د کول مطلب دی یخ. صحیح ده موسم ډیر یخ دی. بیا چې کوم دی د دې د کول اپوزیټ دی وام. د وام مطلب دی تود. صحیح ده وام، تود. ډارک، تیاره. ډارک، تیاره. لایټ، رڼا. د ډارک اپوزیټ دی رڼا یعنی لایټ. صحیح ده. بیا تاسو وګورئ په دې پیج دننه کول، انټر. صحیح ده انټر، دننه کول. نو د دننه کولو اپوزیټ چې کوم دی هغه بهر کول دی که نه. بهر کولو ته په انګلیش کې وایي ایگزیټ. ایگزیټ بهر کول. اور، اوچت. اور د پاسه اوچت. صحیح ده. بیا د دې اپوزیټ چې کوم دی اوچت لاندې، نو لاندې ته په انګلیش کې وایي انډر. انډر مونږ وایو که نه چې دا انډر ایج دی. صحیح ده یعنی د عمر لاندې دی او اوچت نه دی، پاس نه دی. صحیح ده پورا نه دی. بیا مخکې ټکی چې کوم دی پارت، برخه. تاسو باورئ چې دا زما د کلاس دویم پارت دی، اولنی پارت دی. صحیح ده نو دا برخه ده، اولنی برخه ده یا دویمه برخه ده.
نو د دې اپوزیټ چې کوم دی ټول، صحیح ده. پارټ وی حصہ وی کنه. نو دا چې ټول راغون کې او ټول ورته وایي، نو ټول ته په انګلیش کې وایي هول ټول. بیا ما سره مخکې ټکی چې کوم دی پلی وایي لوبې ته، صحیح ده. نو لوبې وي او د لوبې اپوزیټ چې کوم دی هغه دی ورک کار کولی، صحیح ده. ورک کار، پلی لوبه. نو په دې پیج چې ما سره کوم دی پبلک، د پبلک مطلب دی عام، صحیح ده، یعنی د هر چا دپاره عام. بیا د دې اپوزیټ دی پرایویټ، خصوصي. یو عام وي او یو خصوصي وي، صحیح ده. مونږ وایي دا سیز ډیر عام دی او دا خصوصي دی، د مخصوص د خاص خلقو دپاره دی، نو دغې ته وایي پرایویټ. فیکټ، رښتیا. فیکټ، رښتیا. د رښتیا اپوزیټ چې کوم دی هغه افسانه ده، صحیح ده، خسي قیصه ده. مونږ وایو چې مړه دا خسي قیصه ده، نو دغې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ فیکشن، افسانه. اوپن، بیرته. دا دروازه اوپن که کولاوي کا بیرته یې کا. نو د بیرته کولو اپوزیټ تاسو ته پته ده کلوز، بندول، صحیح ده. بیا چې کوم دی نیر، د نیر مطلب دی نږدې، نو د نږدې اپوزیټ به وي لرې، صحیح ده. لرې ته په انګلیش کې وایي فار، لرې. بل پیج ته به راواوړو نارت، تاسو به اورئ شمال، صحیح ده. شمال ته په انګلیش کې وایي نارت. د شمال اپوزیټ چې کوم دی جنوب دی، صحیح ده. جنوب ته تاسو ویلی شئ ساوت، جنوب. تړل، ټای وایي تړلو ته. تاسو به وینئ یا په غاړه کې چې اچئ هغې ته خو هم ټای وایي. نو د ټای مطلب دی تړل. د تړلو اپوزیټ خو تاسو ته پته ده چې خلاصول به، نو خلاصولو ته په انګلیش کې وایي انټای، صحیح ده. لاؤډ، تیز، یعنی خبرې په تیزه کوه، لاؤډ کوه، صحیح ده. د تیز اپوزیټ به وي چپ، خاموشه. دې ته تاسو ویلی شئ کویټ، خاموشه، چپ. رائټ، سم، صحیح، ټیک، صحیح ده. نو د دې اپوزیټ تاسو ته پته ده غلط، یو سم وي او بل غلط وي. نو غلط ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ رانګ، غلط. سم، رائټ. دلته ما سره په دې پیج راغی اوچت ته په انګلیش کې تاسو ویلی شئ های، صحیح ده. نو د های مطلب یعنی د اوچت اپوزیټ چې کوم دی هغه دی ښکته ته په انګلیش کې وایي لو، صحیح ده. لو، ښکته. های، اوچت. انسایډ، دننه. د دننه اپوزیټ چې کوم دی بهر دی که نه، بار. آوټسایډ، صحیح ده. فرست، اول. زه اول راغلم، نو چې اول راشي د دې اپوزیټ به څه وي؟ اخیري، صحیح ده. اخیري ته په انګلیش کې تاسو ویلی شئ لاست. فرست، اول، او لاست، اخیري. ګیټ، یو څیز حاصلول، ترلاسه کول. نو چې یو څیز ترلاسه کول وي د دې اپوزیټ به ورکول وي، د لاسه ورکول. دې ته تاسو ویلی شئ ګیف، ورکول. ګیټ، ترلاسه کول، صحیح ده. بیا ګورئ ما سره په دې باندې راغله چې دیکا ورکول، څه څیز ته دیکا ورکول. دې ته تاسو ویلی شئ پوش. نو دیکې ورکولو اپوزیټ چې کوم دی هغه به نیول وي که نه. نیولو ته په انګلیش کې وایي پول، نیول، صحیح ده. پوش، دیکا ورکول. کوېسچن، تپوس، د چا نه سوال کول، صحیح ده. نو د دې اپوزیټ به وي جواب ورکول. په انګلیش کې تاسو ویلی شئ آنسر، جواب ورکول. سیټ، کېناستل.
د کېناستلو اپوزیټ تاسو ته پته ده ودرېدل. ودرېدو ته په انګلیش کې وایي سټینډ ودرېدل. بیا چې کوم دی خوشحاله ته په انګلیش کې تاسو ویلی شئ هیپي خوشحاله. د خوشحاله اپوزیټ چې کوم دی هغه خپه دی. خپه ته په انګلیش کې څه وایي سیډ خپه. بیا ما سره دی سویټ خوږ. صحیح ده، مونږ وایو چې دا خو ډېر خوږ دی. نو د خوږ اپوزیټ چې کوم دی تروش دی که نه، تروش ته تاسو ویلی شئ سار تروش. صحیح ده. دیر هلته، د دیر مطلب دی هلته. صحیح ده. د هلته اپوزیټ چې کوم دی دلته، یعنی زما په خوا کې، دې ته وایي هیر دلته او دیر هلته. ترو غورځول. صحیح ده. ترو غورځول. د غورځولو اپوزیټ چې کوم دی هغه نیول دي. نو نیولو ته تاسو ویلی شئ کیچ. صحیح ده، کیچ نیول. خوندي محفوظ ساتل، سنبال ساتل، دې ته وایي سیف خوندي. صحیح ده. نو د خوندي اپوزیټ خو تاسو ته پته ده خطرناک به وي. خطرناک ته په انګلیش کې وایي ډینجرس خطرناک. نو ما سره په دې کې دا لږ ټکي پاتې شولو. بندول لاک. صحیح ده، مونږ وایو که نه چې دا سیز لاک کا بند یې که. نو د بندولو اپوزیټ چې کوم دی کلاولو ته په انګلیش کې وایي انلاک. تک تیار مونږ وایو که نه چې دا کس ډیر تیار دی. نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ د دې اپوزیټ مانده، په انګلیش کې ورته وایي تن وایي مانده ته. صحیح ده، کمزوری. تیار وي او بیا مانده وي. نو تیار ته تک وایي او مانده ته کوم دی تن وایي. صحیح ده. خو په دې ځای د دې کلاس اختتام کومه. که ژوند وي راځم بس تاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره. د لوی الله پامان.